अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन वबिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा वबि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह वमन तआज़म वज़अहुल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़े बहरे लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत ख़ारूस मन आबदारी ज़े कानी जूदी ओ बादी ख़ज़ाने कुनत परशी ज़मींदा दुरपिशाने इलाही कुंजई उम्मीद बुख्शाई गुली अज़रूज़ई जावीद बिन माई बखंदान अजलबी आन गुंच बागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम बिया जामीरी हाँ कुन शर्मी सारी जिसाफु दुर्द पीशारान चिदारी ताअल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दिही हरना तुवाना दुरूद शरीफ पढ़ो। बुज़ुर्गान किराम, पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई दी मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाई चा आजिज़ी उकड़ा दा बंदा यो आजिज़ शेदी खुलिक़ल इंसान दईफ़ा। कुरान अज़ीम मुबारक के रागली दी सूरत निसा की खुलिक़ल इंसान दईफ़ा दा इंसान ढेर ज़ईफ़ और कमज़ोर थी। नुचे दे कल ज़ईफ़ दी और कमज़ोरी दी नुदद पारा दा अल्लाह प जनाब के आजिज़ वकार दा। इबादत की दा सजदा चदा दा बेहतरीन इबादत थे। दा टूलु इबादत पूर्त इबादत थे। दागे वजदादा छपा अंदामुन के बेहतरीन अंदाम चदे दाम मख्ते او دا مخ در آواغشتو پا خورو بانده خودی تو لگو
یا په هغه شی باندې چې هغه د ځمکې نه پیدا دی لکه دقه ستا مخکې چې دی دا څومره څیزونه چې دي دا ټول د ځمکې نه پیدا دي د دې دا معنا نه ده چې ګنې په قالین باندې او په جانماز باندې مونځ جایز نه دی نه دغه ټول څیزونه څومره چې دي که پوزکې دي او که پول دی او که کارپټ دی دا ټول څیزونه د دې ځمکې نه پیدا دي پروا نه لري لیکن هغه سجده چې خالصه په خاورې ولګوي نو هغه د دې نه په 1000 درجې پورته ده امام مالک رحمه الله محدث المدینه د امام مالک دا مذهب دی چې سجده په ځمکه لګوي او دا پرش چې دی پې واچو نو دا ځمکه شوه بې د جانماز نه او بې د قالین نه امام مالک وی سجده پاغې کوه ته یو عاجز انسانی خلق الانسان ضعیفا ډېر عاجز پیدا شوي او ډېر کمزوري نو ته اظهار د عاجزۍ د خدای په جناب کې وکړه چې څومره تانه کیدی شي چې تکبر نه کوي ته د تکبر لایق نه یې که تا ځان ته سم سوچ وکړه که نه نو ته به په حقیقت پوه شي کتاب کې راغلی دي چې من جرى مجرى البولين کیف له وصف التکبر هغه څوک چې د ده نه وړي امتیازي او لوی امتیازي ځي یو د مخې طرف ته عورت نه بل د وروستو طرف ته عورت نه دی په څه وجه تکبر کوي د ده سره هغه تکبر ډېر نالایقه دی دا الله هم دقسې پیدا کړي دي دا واړه بول او لوی بول چې ته دې ته وګورې چې دا شی زما نه لاړو او پلیت شی زما نه لاړو او ما له عاجزي پکار ده او ما دپاره کیف له وصف التکبر د تکبر د یو خدای جامعې دي حدیث مبارک د بخاری کې راغلی دي چې الله پاک فرمایي الکبریاء ردائی دا لوی چې دا زما جامی دي کم انسان چې تکبر کوي نو الله وی دی زمان جامی وباسي چې سب وسره کو ته په دې سوچ وکړه بیانونه موږ ډېر وکړه او کوي لګیا یو بتوفیق الله نو داسې کار دی چې ته دې خپل اصل ته وګوره او دا غرور پرېږده بعضې ټیم کې داسې وي ما په یو سړي کې تکبر لیدلی و چې قرآن شریف یې په ناظره هم نو ویلی علم خو لا درکنار کا د قرآن شریف حفظ خو درکنار کا د قرآن شریف یادول خو درکنار کا
نو په هغه کې چې کوم غرور نو د ځمکې خو نه شوړې نو که اسمان یې اوسي نو دې په ځان پوه نه یو په ده کې غرور پروت دی دې په ځان پوه نه یي نور د مکمل غرور د جاری عبدالله ابن عمرو ابن العاص تو ګورد خپل پیغمبر شان ته وی رسول الله مبارک زما پلار ورته خبر ورکړی داسې خلک تیر شوي دي په دې مختصمه کې صحابه کرام زه کله مراقبه کې د دې نور نه تپوس کوم سپومې نه کله نوره تا داسې خلک لیدلي دي په مختصمه کې د صحابو نه وروستو دي وایي نه هغه بیل خلکو حسن بصری چې په سوونو صحابه لیدلي دي د هغه نه تپوس شو وی صحابه څه خلک وی پرېږده وی د صحابه او د رسول الله ملګري صحابي هغه چاته وی چې رسول الله په حالت د ایمان کې لیدلي اگر چې یو ځلې چې د رسول الله دیدار یې کړي یو وارې په حالت د ایمان کې هسې خو ابو جهل هم لیدلی دی هسې خو ابولهب هم لیدلی دی لیکن په حالت د ایمان کې نه دی نو د رسول الله شان چې دی دا صحابو شان ډېر پورته شان دی وی زما پلار عمرو بن العاص فاتح ته مصر چې مصر یې پته کړی دی که نه هغه صحابي دی او دی زوی دی دیم صحابي دی عبدالله وی زما پلار رسول الله ته ووایي چې دلته مې یو ښکلې جینۍ کړې ده او ډېره موده وشوه چې ما وله کړې ده خالصه شهزادګۍ ده هغې له زه ورغلمه ما ترې تپوس وکړو چې بچیا دا انګور چې خالصه لور وي د لور او د انګور په مابین کې فرق نشته وی ما هغې ته وی چې بچه څنګه چل دی دا عبدالله څنګه سړی دی وی نعم العبدو زما دا زوی څنګه دی وی ډېر ښه سړی دی وی څه خبره ما ته وکړه خیر دی ورته وی دا شپږ اتې میاشتې وشوې چې زه د دې کور ته راغلی یم تا واده کړی یم دی د شپې په یو رکعت کې قرآن شریف ختموي داسې خلک تا لیدلي دي ای کجا ته لا تکبر ښیي ستا مونځ به صحیح ستا قرت به صحیح د هغوی مونځ جدا دی د هغوی قرت جدا دی وی صاحب د شپې چې ماسخوتن مونځو کې د جومات د مسجد نبوي نه راشي نو بس فوراً په مانځه الله اکبر وکړي د سبا مانځه سره سلام واړوي داسې مونځ کوه د سبا مانځه سره یا خدای په موږ لم څه توفیق راکړه چې څه ناسخ وکړو که نه او بیا د سبا مانځه ته لاړ شي په رسول الله پسې مونځ کوي د رسول الله مونځ خو یو مونځ چې دی نو د دنیا او د آخرت نه پورته دی په جنت هم پورته دی مونځ په رسول الله پسې دا زمونږ ایمان دی وی بیا راشي او چې دا سلام د تهجد نه واړي نو بیا څه قجوره وخوري واپس اوبه وڅښي او نیت ته روجي وکړي
نو بیا ماښام روژه ماته کي د شپې په عبادت ولاړي او د ورځې چې دی روژه وي نو زه چې راغلی ما زما سره خاص تعلق نشته لا خاص تعلق ما سره نشته نو خیر دی که دی لکه زه یې خوښه نه یم نو زه به کور ته لاړه شم وینا وارکه رسول الله ته عمرو بن العاص فاتح ته مصر رسول الله ته دا خبره وکړه وی صاحب داسې کار دی وی ښه وی ته ما سره میلاو کا وی عبدالله ابن عمرو بن العاص ما سره میلاو کا وی بس رسول الله مبارک په ما پسې راغی وی زه ورسره میلاو نه کړم رسول الله خپل عاجزي وکړه او صاحب زمون کره راغی ای د خدای پیغمبر زه د دې ژوندګۍ کې سوچ کوم ما په ده پسې ډېر قتل وکړه داسې بني ادم په مخ د ځمکې نه دی د رسول الله په شان زه دا وایم چې یې د خدای پیغمبره دا ستا خبرې چې دي که نو دا ستا شل پې د پیغمبرۍ 30 کاله دي هغې کې 3 کاله وحي بنده ده 20 کاله شو دا 20 کاله چې زه ستا ګورم لکه تا چې په دې مخ د ځمکې 1,000 کاله عمر تېر کړي داسې کار یې کړی دی داسې کار یې کړی دی خیر وی من کره راغی وی بس چې راغی که نن وی زه خبر نه یم چې رسول الله څه وی وی صاحب ما بالغ را واغېسته او رسول الله ته مې کېښودو چې په دې کیني وی زما قسم په خدای دی بالغ زما او د رسول الله په مابین کې درمیان واقع شو په بالغ کې نه ناسته دا تواضع د رسول الله حقیقت په بالغ کې نه ناسته سوار الوسادة بیني و بینه هغه بالغ زما او د ده په مابین کې دقسې پروت و دی اخوا ناستې زه دې خوا دا د بخاري مبارک روایت دی چې په کتابونو کې پورته دی وی چې یره علم اخبر انک تقوم الليل وتصوم النهار وی یره ما ته دا خبر راکړی شوی چې د شپې په تهجد ولاړې ټوله شپه قرآن شریف پکې ختمه نه ټوله شپه درېدل سان دي قرآن شریف پکې ختمول ګران دي او د ورځې روژې وتصوم النهار وی یره رسول الله زه خو دا کوم رسول الله ورته وی نه دا مه کوه ورته وی ستا د دې نفس ان لنفسک علیک حقا ستا د دې بدن پتا حق دی دی خپل حق ورکا و ان لزورک علیک حقا ستا چې څوک زیارت کوي د هغوی پتا حق دی چې څوک رالل دلته کسان راځي چې ما سره ټیم هم ني خو وایي زه د فلانکي ځای ستا لیدلو ده یا لکه څه دی کولو نو بس بیا ځان سره کټ کې کښېنو نو د دغه مېلمه چې دی نو ګویا کې د زیارت کوونکي هم حق دی رسول الله ورته وایي و ان لزوجک علیک حقا د دغې بیبي هم پته حق دی فآتی کل ذی حق حقه وادزی حق ته خپل حق ورکه دا خو ته په غلطه لګیا یې وی داسې کار وکړه چې تا ته وایم
چې قرآن شریف مبارک پتا تهجد کې خلاصې نو میاشت کې یو ځل وی یا رسول الله وی دا میاشت خو ډېره کمه ده چې میاشت کې زه قرآن شریف خلاصوم دا میاشت خو ډېره زیاته ده قرآن شریف خو د الله یو کتاب دی دې دپاره خو میاشت کې ختمول دا صحیح نه دي یا رسول الله زما خو طاقت د دې نه زیات دی رسول الله به ورو راته 15 ورځې خلاصه غواړي یا رسول الله زما طاقت زیات دی آخر کې ورته وي بس قرآن شریف په 4 ورځو کې خلاصوي د دې نه به زیات نه وي فمی بشوق و منزل د قرآن یزویم دی بس یو منزل به د شپې وای د شپې به یو منزل په نپلو کې وای داسې خو منزل آسان دی په نپلو کې ګران دی زما څه ملګري خدای پیدا کړي دي په نپلو کې یو منزل د قرآن شریف د شپې وي او داسې چې وایي دا خو ډېر زیات دي ډېرې زنان نه دي چې هغوی ته ما منزل ورکړی دی اول منزل چې دی 15 یو پو د پاسه 15 سپارې دي سورت فاتحې نه دی مائدې پورې دویم د مائدې نه دی تر یونس پورې دریم د یونس نه دی تر بني اسرائیل پورې بل دی د بني اسرائیل نه تر سورت شعراء پورې سورت شعراء نه دی تر سورت صافات پورې د صافات نه تو سورت او اقاف پورې او وم د اسقاف نه تر والناس پورې د منازل دی ما په ګوتو وشمارل د دې حروف دي فمی بشوق وی داسې به کوي وی بس او بل وی بهترین روجی په روجو کې روجی د داود علیه السلام دی یو ورځ به ستا روجی یو ورځ به کوجی خبره په دې حدیث کې نورم ډېره زیاته ده هغه نور ما پرېښوده ما دی دپاره دا حدیث نقل کړه چې ما رسول الله ته بالغ کېښوده رسول الله په بالغ کې نه ناسته تواضع یې وکړه او هغه بالغ زما او د هغه په مابین کې فاصل واقع شو تواضع به کوي ما په یو کتاب کې ولیدل موسی علیه السلام مبارک ته الله پیغام راولېږي جبریل یې راولېږه وی موسی علیه السلام داسې یو شی مال راوړه چې زما په خزانو کې نه وي داسې یو شی مال راوړه چې زما په خزانو کې د ځمکې او د اسمانونو او د جنتونو داسې شی مال راوړه چې زما په خزانو کې وي یا الله موسی علیه السلام سر ښکته کړ موسی علیه السلام خو موسی علیه السلام دی کلیم الله دی خدای ورسره خبرې کړي دي بې د واسطې د جبریل نه ټولو پیغمبرانو سره یې کړي دي خو لیکن په واسطه د جبریل دی او د سره یې مخامخ کړي دي بې د جبریل نه اگر چې پرده وه پرده د عظمت شان د خدای وه پرده لر شوې نه وه په کوی تور کم طالبان چې دا وایي کوی تور پرده پورته ده پرده نه ده من وراء حجاب پرده شته د خدای او د موسی علیه السلام په مابین کې وی یا الله داسې شی به څه دا لا کوم شی دی چې ستا په خزانو کې نه وي وی موسی علیه السلام التواضع تواضع انکساری زما په خزانو کې نشته مال تواضع راوړه اله تواضع کوه ما ستاسو وړاندې حدیث په دې کې خبره ډېره ده هغه یو حدیث باندې یو 3 میاشتې بیان هم وکړو ختم نه شو اوس هم دا شروع کړو من تواضع لله رفعه الله چا چې عاجزي وکړه الله به پورته کړي ومن تعاظم
وضعه الله چا چې تکبر کو الله به ښکته کی. یو لوی بزرگ انسان هغه ته مریدان وی ما ته دا وکړه ما ته دا وکړه ما ته دا. مالک ابن دینار لوی ولی دی او تابعی دی. جماعت کې ناست یو ورته ووی بل ورته ما ته دا وکړه ما ته دا وکړه. هغه کېناستی وی د دې جماعت په دروازه چې څوک ودرېده چې په تاسو کې ټولو کې زیات ګناهګار څوک نو هغه دې راپاسي وی زه به ورپاسما. دا تواضع ده. مالک ابن دینار ورته وی چې څوک وی چې تاسو کې زیات ګناهګار یې هغه دې راپاسي نو تاسو ټول به پرېږدم زه به ورشم. دا خبره سفیان ثوری هغه هم تابعي دی. چا چې دا ویلي دي چې د امام اعظم شاګرد دی دا خبره دروغه ده. د امام اعظم محمد عصر دی کلاس فیلوی دی د سبق ملګری دی خو شاګرد نه دی خو ډېر لوی هستي ده. سفیان ثوری ته چا دا خبره وکړه وی مالک ابن دینار خدا خبره کړې ده ورته وی مالک دی خبرو مالک کړی دی. مالک چې دی خبرو مالک چې خپل نفس په قابو کې نیولی دی او دقه عاجزي او کمزوري کې. نو خیر چا ورته وی ته به خدای ته څه وی زه به خدای ته دا ویما چار چیز آورد ام شاها کې در گنجې تو نیست. وی زه چې خدای ته ودرېږم وایي چې تا څه راوړي دي نو زه به ورته وایم چې چار چیز آورد ام شاها کې در گنجې تو نیست. یا الله ما څلور څیزونه راوړي دي ستا په خزانو کې نشته. دا کوم څیزونه دي چې ما په خزانو کې خدای ورته وایي نشته؟ عاجزی و بیکسی و ارزو گناه آورده ام. یا الله عاجز ما ته عاجز نه زه ګناهګار ما ته ګناهګار نه زه منکسر ام ته منکسر نه په ما کې انکساري ده پتا کې انکساري نشته. او ارزو گناه آورده ام امید مې دی د تا نه امید مې راوړی دی ته د چا نه امید نه کوې ته الله الصمد دی. هغه الله الصمد دی د چا نه امیدونه نه کوي. او ګناه آورده اما ګناه راوړې ده او ستا په جناب کې ګناه نشته ته د ګناه نه پاکې. سبحان الله د هر عیب او د نقصان نه پاک دی. خیر خبره په دې کې ډېره ده خبره ما باندې لږ اوږده شوه نو که خیر کوشش به کوو